سازگل جوری خیرتی ده کمر علی گرانه. نیروهای امنیتی ولایت غزنی از کشف و ضبط 44 کیلو تریاک در این ولایت خبر داد. مسئولان در ولایت غزنی می گویند یک فرد 44 کیلو تریاک را که به صورت ماهرانه در موتر نوع لوکسل جابجا کرده بود بازداشت کردند. به گفته مسئولان این فرد که قصد داشت این مقدار مواد مخدر را از ولایت بلخ به ولایت هلمند انتقال دهد توسط نیروهای امنیتی شاهراه کابل قندهار شناسایی و فرد متهم را بازداشت کردند. د غزنی ولایت امنیه قومندانۍ د لوی لارو ساتونکو مجاهدینو له طرفه تیره شپه دلته په د ښاروالي په دروازه باندې د ښاروالي په چک پاینټ باندې مجاهدینو 44 کیلو تریاک چې له مزار ولایت څخه هلمند ولایت ته انتقالېدل ونیول او ضبط شول چې په لوکسل موټر کې ډېر په ماهرانه شکل سره جای شوي وو. نو مجاهدینو په ډېره بیداري سره هغه ونیول او په تړاو یو کس نیول شوی ده. نیروهای امنیتی ولایت غزنی نیز می افزایند که با اخلالگران نظم شهر و تخطی کنندگان قانون به صورت جدی رفتار کرده و از مردم می خواهند تا در نظم شهر با آنها همکار باشند. ما خپل درانه او غیر ولسته سل په سل کې اطمینان ورکوو چې ان شاء الله هیڅ نوع مشکل به نه وي او د موږ غزني او شپاینونو څلروي ساده فعال دي څه مشکل به نه وي ان شاء الله. این در حالی است که چند قبل نیز نیروهای امنیتی ولایت غزنی از کشف و ضبط چندین کیلو مواد مخدر در ساحه کوتل روضه این ولایت خبر داده بود.